400 کاله خواوشاهي په هندوستان حکومت کړی دی. دنیا ته سړیتوب مونږ ښودلی دی. دا تاڼه تحصیل چې دي دا زما د مرکې نه راوتي دي. دا جوډیشري چې ده دا زما د جرګې نه راوتی ده. دا پارلیمنټ چې دی دا زما د لوی جرګې نه راوتی دی. تیږه چې دا دنیا ورته سیز فایر وایي دا دنیا ته ما ښودلي دي. دا ټولانه چې خلک ټول پلازې یادوي دا موټروی باندې چې ټول پلازه جوړه ټولانه د پښتو ټکی دی دا پښتنو را ګډ کړی دی. دا چې کوم د ان جي اوز کم سیسټم دی دا د پښتنو د اشر نه اغستی شوی تصور دی. او داسې چې پسې ځو د پښتنو سره د دنیا تهذیب او د دنیا ثقافت او د دنیا تاریخ دی. مونږ ټول دنیا ته سړیتوب ښودلی دی. هغه دا دی چې د دنیا وړاندې ماشین ما ایجاد کړی زما نیکه ایجاد کړی د هغې نوم دی میچن MACHINE میچن. نو دنیا ورته ماشین وایي او موږ ورته میچن وایو. او دغسې د جمهوریت بنیادونه زما حجرې او جرګې ایښودي. خلک دې په دې پوه شي چې پښتانه چې دي د دوی ډېرې پراخه سینې دي. دوی په مینه باندې په مینه محبت باندې دوی دوزخ ته هم بوتلی شي خو په قهر او غصه او په جګړه جنت ته نشي بوتلی.